پخیر راغلی مانسرا پښتو اکیډمي ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد محسن مانسرا پښتو اکیډمي نه یو نوی ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو لیکچر کې زه د پښتو افسانې ارتقا باندې یو سرسري نظر واچوم، یعنی پښتو افسانې ارتقا څنګه شوې ده، دې موضوع باندې نننۍ لیکچر زه ډسکس کوم. ټولو نه مخکې خو زموږ ذهنونو کې دا سوال راپورته کېږي چې افسانه څه شی دی، افسانه څه بلا دی. افسانه باندې لږ خبرې کوو. د افسانې لغوي مفهوم دی کیسه، دروغ خبره، خو په اصطلاح کې افسانه هغه لنډیک نوم دی چې پکې څه واقعې او کردارونو په ذریعه د ژوند د یو ورځ عکاسي شوې وي. پښتو ادب کې افسانه د جدید دور پیداوار دی. افسانه موږ د انګریزي نه د اردو په ذریعه رسېدلې ده. د پښتو افسانې ارتقا په دوه دورونو کې تقسیم ده. لومړی دور د پاکستان آزادۍ نه مخکې او دویم دور د آزادۍ نه پس شروع کېږي. یعنی پښتو ادب کې د افسانه جدید دور یعنی ماډرن پیریډ پیداوار دی، د شلمې صدۍ پیداوار دی. یعنی ماډرن پیریډ کې د افسانه پیدا شوی دی. خو افسانه موږ ته انګریزي نه اردو او اردو نه پښتو ته رسېدلې ده. پښتو افسانې کوم چې ارتقا دی هغه دوه دورونو کې تقسیم دی. یعنی پاکستان آزادۍ نه مخکې کوم چې دور دی او دویم آزادۍ نه پس یعنی 1947 نه پس کوم چې دور دی هغه دی. دا پښتو افسانه آزادۍ نه وړاندې دا پښتو د لومړۍ افسانې په هکله محققینو راو کې ډېر تضاد دی. ډېر محققین په دې خبره متفق دي چې پښتو کې لومړۍ افسانه په کال 1917 کې راه زاغلي د افغان ورځپاڼه کې لیکلې ده چې نوم یې کونډه جینۍ ده. خو قلندر مومن په نزدیک د پښتو لومړۍ افسانه جیجی لونی مار چې لرم پرنګي شهرت لرو، هغه خپل کتاب ډکشنری ورزی آف لینګویج آج کې په کال 1902 کې بینوما افسانه چاپ ده. سید بشرا بیگم سین بیبي رائے تلمخه دا پښتو لومړۍ افسانه ابو المانی میاں زادګل لیکلې ده. او عبدالقریب بریالی د پښتو افسانې امام مرزا محمد اسماعیل کندهاری ګڼي او افسانه امیر صاحب او د چاپ نیټه 1898 ښيي. ډېر محققین په دې خبره متفق دي چې راه زاغلي د پښتو لومړۍ افسانې بانی دی او راه زاغلي افسانې پروفیسر عبدالرضا په سمونه باندې په کال 1977 د راحت افسانې په نوم کتابي شکل کې چاپ شوی دي. راحت زاغلي نه څو کاله پس میاں زادګل د پښتو دیم افسانه نګار په توګه مخامخ راغی چې د دوی شکار افسانه مړی پیغام په افغان ورځپاڼه کې په کال 1926 کې چاپ شوه. په دې افسانه کې میاں زادګل د پښتنو د معاشرې په غلطو رسمونو او رواجونو باندې تنقید کړی دی او اصلاح کولو کوشش کړی دی. یعنی دویم کوم چې افسانه نګار دی راز زاغلي نه بس هغه میاں زادګل دی چې افسانې نوم دی مړی پیغام. دا یو ښکلې افسانه ده چې دې کې د پښتنو معاشرې کوم چې غلط رسم هغو باندې تنقید کړی دی او خپل ټولنې ته اصلاح کولو کوشش کړی دی. دې افسانه هم په دغه کال د نوخا سره تعلق لرونکي افسانه نګار سربلند خان د نواب اشنایي منظریام ته راغله. د سربلند خان نه وروسته ماسټر عبدالکریم د پښتو نوموړی افسانه نګار نړۍ ته مخامخ شو چې پښتو ادب کې یو ښکلې د افسانو مجموعه زولې ګلونه ورکړه چې پکې یتیم اختر، رنده بچی، ښه استاد، هیر به نشي، لیکوال مړ شو، د خوارو خواره برخه او تصویر میزان بادشاہ کړو افسانې شامل دي. دې نه علاوه سید رسول رسا، بیگونه قیدی او بن شپن کې مولانا عبدالقادر میرې رولونه، د فاروق شنواری افسانه زما ژوند، د ایس رومان افسانه دوستۍ حق، د عبدالحمید انور افسانه بیغمه، د سید نصرالله جان افسانه زړه، د بیگم فقیر احمد افسانه،
बहादुर पुख्ताना, د حمزه خان شنواری افسانه میراتا، د مراد شنواری افسانه بسین په غاړه او د سید فرید الله شاه افسانه یتیم خوب آزادۍ نه مخکې لیکل شوی افسانې دي. د پښتو افسانه آزادۍ نه پس یعنی دویم دور پاکستان جوړېدو نه پس د پښتو افسانې زړین دور دی. په دې لړ کې الوسی ادبي جرګه ډېر اهم کردار ادا کړی دی چې وخت په وخت د مختلف افسانه نګارو افسانو اصلاح کړې ده. په دغه لړ کې د پښتو لومړی افسانې ټولګه نادر خان بزمي پلوشه په نوم په کال 1950 کې چاپ کړه. میر مهدي شاه مهدي د آزادۍ نه پس یو نوموړی افسانه نګار دی چې د افسانو ډېرې ټولګې چاپ شوي دي لکه نشان، د بوډۍ ټال، پت، لاله ګلونه، تور داغونه او قیامت نښه شامل دي. اجمل خټک بنیادی طور سره د پښتو یو نوموړی شاعر دی خو د افسانې په لړ کې د دوی درې شکار افسانې یعنی دوه جنډې زه افسانه نشم لیکلی او داسې هم کېږي په نامه چاپ دي. په پښتو ادب کې افسانه لیکونکو کې یو ستر نوم د قلندر مومن هم دی. قلندر مومن د پښتو یو خاص شاعر سره یو ښه افسانه نګار هم و. د هغوی یوه شکار افسانو ټولګه گجرې په نوم په کال 1958 کې چاپ شوې ده. اشرف حسین احمد هم د آزادۍ نه پس افسانه نګارو کې یو مقام لري. د دوی دوه افسانې ټولګې شنډي ګل او مور ششې په نوم چاپ دي. د ګل افضل خان د پښتو هغه افسانه نګار دی چې په افسانو کې د کلي ماحول عکاسي شوې ده. د دوی دوه افسانې ټولګې کیږي لارې او داغونه په نوم چاپ دي. طاهر اثر افریدي چې د پښتو ژبې یو خاص شاعر هم دی او یو ښه افسانه نګار هم دی. د دوی افسانې ټولګې لاره کې مخام، میلونو خوا کې، پاڼې پاڼې، بیا هغه مخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیرونو تړلی خوب، د څو لزونو لویه کیسه او موده پس اشنا راغلی په نام چاپ دي. میش خلیل د پښتو د سندکار، نقاد، صافي سره افسانه نګار هم دی چې هغوی یو کلي افسانوي ټولګه چرګل په نامه چاپ ده. میرمن زیتون بانو د افسانې په ازدکایي سفر کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی. زیتون بانو د پښتو لومړۍ زنانه ده چې افسانې لیکلې دي. دوی نه پس د پښتو نورو میرمنو د افسانې او افسانوي ټولګې چاپ کړي دي. د دوی چاپ شوي افسانو ټولګو کې هنداره، ژوندي غمونه، مات بنګړي، خوبونه، شګو منزل او داسې نور شامل دي. د دې نه علاوه هم ګڼ شمېر افسانه نګاران دي چې افسانې لیکي. اکثرو پکې افسانې ټولګې هم چاپ دي. د دغو کې پروفیسر نورالامین یوسفزی، بدر حکیم حکیمزی، حاصل منګل، مقام خټک، رحمت شاه سایل او داسې نور شامل دي. دغه رنګه افسانې په پښتو ادب کې یو صدۍ یا د صدۍ نه لږ ډېر وخت پورې ځان قایم وساتلو، بلکې قایم نه بلکې پرمختګ ډېر پړاوونه یې تلل. نن هم د افسانه د پښتو ادب کې د هغه اصنافو په کتار کې ولاړه ده چې چېرې موږ د پښتو ادب نه بیل کړو نو د پښتو ادب نیمګړی څه نیم نه پاتې شي. د دې خبرې ثبوت دا هم کېدای شي چې موږ وینو ګورو چې چېرته د پښتو ویل کېږي یا لیکل کېږي نو هلته افسانه هم ویل کېږي او لیکل کېږي او ښه افسانه نګاران د افسانې په میدان کې خپل فن مظاهره کوي.